چې دا غزوه موتا په 8 کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده. او غزوه موتا ورته ولې وای؟ دا موتا دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و، مقام بلقا کې یو ځای و، هغې ته به یې موتا وي، نو ځکه ورته غزوه موتا ویلی شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاهانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو، خطونه به سفیرانو له ورکول، یو یو بادشاه ته به د دین اسلام دعوت ورکو. نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه. نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و. دې شرجیل دغه سفیر شهید کو. سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نبی رسول الله دله خط ورکړو چې دا ته وسه. نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې نه د سفیر ته خو تر نن پورې چا سویلی نه دي. د دینه بعد خو به د سفیرانو دا ژوندم په خطر کې شي، خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو، ویلاړ شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو. او بیا یې فرمایل وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لخر امیر وي، او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لخر امیر وي. دې وجه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي، غزوه جيش الامراء. ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړیو. وی اول به زید بن حارثه امیری، کو دې شهید شو دنه ورستو به جعفر امیر وي، کو دې شهید شو دنه به ورستو عبد الله ابن رواحه امیر وي، وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خو خزل امیر مقرر کی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جنډه راواغست او زید بن حارثه له ورکړه، وی دا جنډه بستا سره تاسو جنډه د سپینه جنډه د ځان سره واخلې، دا د امن جنډه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زموږ صحابي شهید کړي، زموږ سفیر شهید کړي. حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړي هغه ځای ته ویلم به لاړ شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي. اول ورته جنگ سره مکوي، وای ورته مونږ راغلی او مونږ تاسو له د اسلام دعوت درکو، تاسو زموږ صحابي شهید کړي، هم مونږ درته بیا موي مسلمانان شئ. کو اسلام وروړو فبها اس ورتم وای، او کو اسلام را نه وروړو بیا د الله نه امداد غواړي، jihad شروع کوي، بیا سره jihad شروع کوي. او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیه الوداع مقام پورې ورسېدو. دې لخر سره په خپل روان دي. الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي، زه یو څو خبرې کول غواړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسېدو، خطبه وویله او بیان شروع کو. وی زه تاسو ته چې د الله نه ویریږئ، زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی، فرزګاری فرې نه دی، د الله نه یره کوئ او د خپل ملګرو خیال ساتئ، د خپل ملګری خبرګيري اخلئ او د الله په لار کې jihad کوي. ګوره د بل خبرې د پاره نه، jihad لزه خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه بنه کوي. او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا بنه قتلوي. د 3 قسم خلکو ته بسنه وایي، بچو ته بسنه وایي، زنانو ته بسنه وایي او بوډاګانو ته بسنه وایي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ د غزنوي زي تاسو غزاله. چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو، په جړا شو، خلک حیران شو چې دی ولی جاړي.
دی ولی جاړي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بی حب الدنيا، قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته، زه دنیا د مینې د وجه نه جاړم. تاسو به چې عبد الله ابن رواحه چرته په دنیا پسې جاړي، جنگ روان دي؟ نه زه په دنیا پسې نه جاړم. خو ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي، هر انسان به په جهنم تیریږي، خو مسلمانان به په پارزي تیر بشي، جنت ته ورشه، کفار به پکې پاتې شي. ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چوزم به بیا څنګه په جهنم ملاره دا جنت ته بزم، خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چوزم به بیا څنګه. په دې خبره باندې جاړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرام سره روان دي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وایي. خلق ورته وی کنه عبد الله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو، الله دې روغ جوړ راولا. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو، وی تاسو ما ته وای چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم اولګو چې هغه زګونه کوي دا کم ځنه چې ډیره وینه بهیږي نه دا وینه داسې زګ وږي کنه. زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکړي زګونه، او الله ما هلته شهید کی. زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ. بهرحال صحابه کرام سره روان دي او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګېدله چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته، نو د 1,00,000 فوج تیار کو. 1,00,000 یو طرف ته سودی 3,000 بل طرف ته سودی 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولګوي مال لګ نور فوج پکار دی، نو 1,00,000 فوج ولا غره ولګو. د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام، د هغه طرف نه 2,00,000 فوج، هغه بالکل د اسلحې نه ډک. دا مخې له وروتل چې صحابه کرام د غزې ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولې دی. نو مشوره وکړه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر لیږو. بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاک پیغمبر موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی، موږ صرف 3,000 کسان یو. څه وکړو؟ جهاد وکړو، واپس شو، واپس در شو کو جهاد وکړو. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو. وی ولی وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کم شي تاسو انتظار کو، هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته، نو شهادت خو مخې ته موجود ده کنه. ولی موږ په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو. وی موږ ته 2 خوشحالي به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاویږي. په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالي دي کنه، یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو. نبی علیہ السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو. ټول صحابه کرام بس خبره هم دغه ده کنه، موږ شهادت د الله غواړو، نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو. بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره. دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ته ورته ویدا. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه ته لاس کو، ډایرک جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورو دانګل. جنگ کوي جهاد کوي، حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی، د اس نه راکوش چې راکوشو نو تور راوغست د اس تخپی پیواله خپې ورله کټ کړې. تخپی ولې اصله کټ کولې؟ خپې ورله زګه کټ کولې زه خو اسی شهید کېږم، خو چې دا اس می د دوی په کار خورانه شي کنه. اس په زمای د مسلمانانو اس پي او د کوپارو په لاس کې به ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی. نو هغه اصل خپې ولې چې د مسلمانانو خلاف نه استعماليږي، هغه له دا سوی کټ کړي
او مخې ته وروتو او اشعار یې شروع کړو زه خو هغې جنت له راتلونکي یم چې د کوم جنت ما تمنا کوله زه خو هغه جنت ډېر نږدې یم او جنګ یې شروع کړو نو په کوم لاس کې چې جنډه نیولې وه که نه هغه لاس ول یو کافر په توره ووه نو زر یې په بل لاس کې جنډه ونیوه ځمکې ته یې پرې نه ښودله ځمکې ته یې جنډه پرې نه ښوده نو بل کافر راغی دا بل لاس یې ول ووه چې ویلي وو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو که نه څنګلې پاتې شوې نو دا جنډه یې صرف په سینې پورې ډایرکټ داسې ونیوه منګولې کټ شوې جنډه یې ډایرکټ په سینې پورې ونیوه چې په سینې پورې و بل کافر پې ګزار وکړو چې وایي کو شهید کړو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه یې ترې نه راواغسته چې جنډه یې ترې نه راواغسته عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کنه نو حدیث مبارک کې راځي وې د دل لاش چې وکته شو کنه نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړل په شای یو زخم هم نه په شای یو زخم نه د ټول د مخې طرف نه خوړل دا ټول زخمونه مخ کې نه خوړل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډې ته لاس کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ول ورغه داسې داغه سره پټه و د غوخي په لاس کې هغه تر زوی ول ورکو وی امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټي ته تسلال شي چې لګ طاقت در تراش نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ غنه دا غوخي دا پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو چې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زه به د غوخي پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زه به د غوخي پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو یو گزار په کافرو کو دې زخمی کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې لک انسان دی کنه لک تردد خوراشي کنه چې مخ کې وسور شم کو ورنه شمه دې لک خپنی ولې شو چې خپنی ولې شو نه د خپل نفس ته ویل وې اے نفسا تما د جنت نو رستو کای تما د جهاد نو رستو کای نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی دردی پوری چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم شهید شو الته صحابي ورمنډ کلاغه جنډ راواغسته چې هغه راواغسته هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډ کو ما راغستره خو ځان لزر امیر مقرر کړي چې دا جنډ ورل ورکما امیر زر ځان مقرر کړي نبی اسلام فرمایلیو کو عبد الله ابن رواحه شهید چې به ځان امیر مقرر کړي جنډ ما راغستره امیر ځان مقرر کړي هغه ورته زمونږ د طرفه تم امیری ته امیری بس تا جنډه راغسته ته امیری هغه زره دې طاقت نه لرم زنه شم کوله هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فلاس کې ورکړه خالد بن ولید له پلاس کې ورکړه وی تر جنگ ماهر ډیر زیات او دا جنډه ته سنبالول شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو عزت نه شم کوله ټول مسلمانانو وی اے خالد بن ولید زمون امیر ته دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر وغوښتو چې منبر ته څنګه اوخت کنه جو الله تبارک وتعالى فردی لري کړه وغه د غزا میدان او الله تبارک وتعالى مخې ته کو داسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید ابن حارثه جنډه راغسته خو شهید کوراله دا هغه د نبی علیہ السلام هغه صحابي چې نبی علیہ السلام په بجیتوب نیولې کنه خلک بوته زید ابن محمد وی بیا هغه من رااله نو زید ابن حارثه شو د نبی علیہ السلام ډیر زیات مینو زید ابن حارثه رااله شهید کو وی جعفر راغه ته جنډه واغستا خو جعفر عالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار وته کنه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شو کنه داغه په بدل کې ولا الله دو وزر ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډه راواغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا جعفر یا زید ابن حارثه جنت تلار جعفر تیارم جنت تلار زید ابن حارثه جنډه راواغسته او هغه شهید شو نبی علیہ السلام لغلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خود د دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلار خدای عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی متعلق ونه ویل چې جنت تلار غلی شو ګور چې دا غنه غلطی شوې ده کو غلطی دې شوې ده کو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه اوښ کې بيدي هم په جنت کې په تخت باندې ناشته خو تخت لړکیږي
د سرو زرو په تختونو 3 واړه کېناستل، خو د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی تخت ړکیږي. صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاک پیغمبره د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی دا تخت ړکیږي ولی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی وی داغه پزله کې لک تردد راغی، ځکه چې دل خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کو لاړو نشم، د هغه وجه نه د هغه تخت پس شو پړه کېدو شو. دا سکیږي ښه کله ناکله د عمل د تردد، ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالی دومره په معمولی خبره باندې بیا څه کېږي خفه کېږي. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت ته لاړو، خو د هغه تخت لګو ړکیږي، دغه معمولی تردد د وجې نه داسې وشو. محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کو کنه د هندوستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه ته دنه شو ټول بوتان مات کړ. محمود غزنوي دا په بوت شکن باندې مشهور کنه، ټول بوتان مات کړو. نو چې کله غټ بوت ماتو کنه نو داغه زغ ټول منجوران ورته راټول شو، په جړه پریاد شو ته ودا بوت را لمه ماتوا، ته چې څومره مال غواړې غمون درکو خدا بوتو م ماتوا. وی دا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار د لمون زر درکو، سر زر درکو، د وزن مطابق مونږ سره زر درکو خو دې ماتوا. نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه، هغه ورته وی امیر المؤمنین د څه شي ماته یو بوت ته جو پرې دوی سره ماتای. نو د دې مطابق چې مونږ تسره میلو شي په د خپل لخر به خرج کو ډیر به مالدار شو، ډیر اصلاحي به پیوال، نو بوت سره ماتو. پدې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی، نو مسعود غازی هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بوت شکن وی ګوره او کو سره زر دی په واغستو نو بیا به بوت فروش شي، بیا بوت فروش بوت شکن بنای. محمود غزنوي ورکه خبر دی ټیک وکړه، خو غرمه ټیم سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي، خوب ویني وې زم مړیما نو جنت ته روان یم. نو چې جنت ته روان یم څه فرشتي را لیزه د لاسه اونې وما نو جهنم ته روان کړم. نو نورې فرشتي ورته و چې ولې دې جهنم ته زموږ نبی آی وی هغه ورته چې دا بوت فروش دی، دغه بوتان به خرڅولو، دا بوت فروش دی مونږ جهنم ته ځکه لیږو. نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بوت شکن دی، دغه بوتان مات کړي. اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده، یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي مونږ جهنم ته بیایو، هغه نورې فرشتي وایي نه د بوتان مات کړي مونږ چېرته بیایو جنت ته بیایو. د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وی نه حکم وکړو دا غټ بوت مات کړي، دا غټ بوت مات کړئ. دا خو زما په زړه کې صرف معمولی غونته خبر راله چې پرې به د دوی راله پیسې راکوي، د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم. ګوره د معمولی تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو، معمولی تردد د وجې نه نو دا مات کړئ. نو چې څنګه غټ بوت مات کو که نه هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو، هغه بوت د جواهراتو ډکو، هغوی چې ورله څومره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو، قیمتي سیزونه پراتو. نو هغه ورته یې وګوره الله تبارک وتعالی بوت فروش هم نه کړم، بوت شکن هم کړم او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو. نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو. ولې اوړه کېدو؟ ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته؟ د الله توري لاس لورله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه تور واغسته او دا د الله تور ده. خالد بن ولید سره د الله تور ده. بیا دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك. الله خالد بن ولید خو ستاسو د تورونه یو تور ده. خالد بن ولید ستاسو تورونه څه ده؟ هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی. خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سيف من سيوفك. الله دا استاد د تور نه یو تور د نو ته مدد وکا. ته مدد وکا. دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توري ماته شي او اتم تور چې بیا د یمنی تور واغې لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لک لخکری په تیخ تکو
ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سباله شو د لښکر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول شاتنی چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته نو چې کفارو ته هغه نوي مخونه سباله مخامخ شو نو هغوی وی د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد هغه 2 لاکه لښکر یې څه کو پسپاک او ویزغله دا یو غزا وه دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لاکه کسان زغلولی دي او مالی غنیمت یې ترې راوړی دی 3000 کسانو 2 لاکه کسانو ته پسپایي ورکړې هغه یې په تېښته باندې مجبوره کړي دي دا ولې دا څه وجه وه دا کم طاقت په هغوی کې دننه چې هغوی دومره بهادر وو طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دننه ځای ونیو د بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زموږ همیشه ژوند دی دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي دا د الله نعمتونو لتله دي د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي د هغې د عقیده جوړه وه نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی ایشی نشته ده زه تاسو ته یو خبره کومه یو کنده ده ټیک شو او ور پکې بلیږي کنه او تا ته یو سړی وي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې ور نه بچ کېږي کنه ورته وم د دې ورته وایي 10,000 10 لاکه وله خو دې ور ته ماموله داسې ده کنه ده ټیک شو اوس مونځ فرض دی کنه دی دا خو راته پته چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کم یو دی جهنم دی کنه جهنم دی کنه هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي خو د الله رحم دی خو که مونځونه یې قضا کړي او مړ شو جهنم ته به ځي یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی ټیک شو نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دی نه کو جهنم ته غورځېږي ده د مونځ پروا شته ناوړه قضا دي شي که نه څه خبره ده نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې کو ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي ده به قضا کړی ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته ده به حرامه خوړلې وه کو ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي ده به انچه ځای د چا اخیستی و خو دا صرف د ژبې خبرې دي دې په زړه کې ځای نه دی نیولی دې په زړه کې ځای نه دی نیولی اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200 لکو ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط و زموږ ایمانونه کمزوري دي د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده په هغه وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه 2 خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي کو مسلمان شي بس محفوظي ایمان نه وروړي جهاد ته تیارېږه اوس مونږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ ګورئ مونږ څه وایو نه خو تاسو مونږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ورته سوال مینت نه کوو دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شوه خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو نو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې ده که نه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي مونږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې مونږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي هسې دا ایمان خرڅول دي که نه دي یورپ ته چې ځي به ستا نه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي مونږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولی مونږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو نو هغه ورته وایي ټیک ده هسې چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم د اسلامي قانون نه تنګ یم ته مسلمان پاتې شوې یهودي ته وایي عیسایي ته وایي بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا مونږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی
الله تبارک وتعالى دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي، الله تبارک وتعالى دې زمونږ په زړونو کې خشیت الهي کینی، د الله نه یره، د الله نه یره، د الله نه یره. اصل شی دا دی د الله نه یره. الله دې زمونږ په